ګورئ ځوانانو، که تاسو خپل د بوډاګانو مور او پلار نه پټ خپل اولاد له خوراک راوړئ او دا خوراکونه بیا پټ خپل اولاد باندې خوروي یا نور څه ول داسې راوړئ او خپل ماشومانو ته وایئ چې خپل نیا نیکه ته حل مه وایئ دا هغوی نه ما پټ راوړي دي، نو زما په نظر باندې ته انتهایی جاهل انسان یې. او جاهل انسانه ته چې دا کار کوي نو ته خپل وړو ته دا زده کړه ورکوي، ته خپل وړو ته دا ښیي چې کله تاسو بوډاګان شئ نو دا واړه بیا دا کار تاسو سره وکړي. سهار به دقه ماشومان کله چې تاسو بوډاګان شئ تاسو نه به هر څه پټئ، خپل اولاد باندې به خورئ. نن چې ته څنګه هره خبره خپل د مور او پلار نه پټوي دقه شانې به ستا اولاد سهار هره خبره ستا نه پټوي، ځکه چې دا زده کړه ورته تا ښودلې ده. او دا خبره مې په یاد ولرئ چې ماشومان هغه څه کوي کوم چې ته کوي، ماشومان هرګز هغه څه نه کوي چې کوم ته ورته وایي. هغوی په خپل سترګو باندې ګوري ویني چې ته څه کوي، حقه به ستا ماشوم فالو کوي او وایي که نه چې څه کرې هغه به ریبي.